د کابل نړیوال هوایي ډګر په نظامي قراول کې چاودنه شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور وایي چې نن سهار د کابل نظامي هوایي ډګر په بهرني قراول کې د یوې چاودنې له امله زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د پیښې نور جزیات او لټون روان دی. په نورستان کې د ځنګلونو د ساتنې او بیا احیا کولو لپاره 3 کلنه پروژه پلي کیږي. د نورستان په مرکز د واما ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې په مالي ملاتړ د څړځایونو او ځنګلونو د ساتنې او بیا احیا کولو 3 کلنې پروژې د پلي کېدو چارې نن پیل شوې. نورستان 300,000 ځنګلونه او 200,000 هکتاره څړځایونه لري. مسؤلین وایي چې د تیرو ناخوالو او جنګونو له امله 30 سلنه ځنګلونه له منځه وړل شوي دي، خو د بیا احیا کولو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. په ننګرهار کې د نږدې 10 میلیون افغانیو په لګښت د یوې ټولګټې پروژې چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د جلال آباد ښار اړوند د شپږمې ناحیې په غرفو بازار اووم ګذر کې د 2 غټو پلونو 11 پلګوټو 500 متره ویالې او 250 متره سړک د رغولو چارې پیل شوې. د دغه پروژې د پرانستې په مراسمو کې د جلال آباد ښاروالۍ مرستیال مولوي مومن حمید د دغه پروژې په پیل کېښودلې. نوموړي ویلي چې اوس له ولس څخه راټولېدونکي عواید په شفاف ډول ته همدغه ولسونو ته په بیلابیلو بڼو په مصرف رسیږي چې دا پروژه یې ښه بیلګه ده. ورته مهال د دغه ولایت د سکتوري چارو رئیس مولوي انجینر عبیدالله شیرزاد ویلي چې په دغه پروژه باندې 9.9 میلیون افغانۍ لګښت لري چې ټول د ښاروالۍ له داخلي عوایدو ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دغه پروژې چارې به د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. د کابل ښار په 4مه ناحیه کې د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د کوڅو رغولو چارې پیل شوې. د کابل ښاروالۍ له لوري د ملګرو ملتونو د خدمتونو ادارې یا UNOPS په مالي ملاتړ د کابل ښار د 4مه ناحیه په 14م ګذر کې د شاوخوا 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 600 متره په اوږدوالي د کوڅو رغولو چارې پیل شوې. په یادو مراسمو کې د 4مه ناحیې رئیس مولوي عبدالرحمن رباني ویلي چې کابل ښاروالۍ ښاریانو ته د ټولنیزو او ښاري اسانتیاوو رامنځته کولو په برخه کې ژمنتیا لري او د ټولګټو پروژو چارې به یو پر بل پسې پلي شي. همداراز نوموړي د دغه پروژې په رغولو کې له ښاریانو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. په ننګرهار کې 8 تنه د نشهیي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت په دور بابا ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو 8 تنه له لسګونو کیلوګرام نشهیي توکو سره یو ځای نیولي دي. د ننګرهار امنیتي مسؤلینو د باختر اژانس خبریال ته ویلي چې له نیول شویو کسانو سره 108 کیلوګرام نشهیي توکي یا چرس نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې دغه غله د دور بابا ولسوالۍ اړوند طبي کندو سیمه کې د 201 خالد بن ولید خلی اردو اړوند امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. د مسؤلینو په خبره نیول شوي کسان تر څېړنې لاندې دي چې وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د کندهار امنیه قومندانۍ اړوند د بولدک د کمیسارۍ امنیتي ځواکونو 11 کیلوګرامه شیشه نیولې ده. یاد نشهیي توکي د سپین بولدک څخه کندهار ښار ته راانتقالېدل چې د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. په زابل کې پولیسو ته د یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوه. د زابل امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت 400 پولیسو ته د یونیفورم د ویش لړۍ پیل شوې ده. د زابل امنیه قومندان قاری صلاح الدین ایوبي امنیتي ځواکونو ته د یونیفورم د ویش پر مهال ویلي چې د دندې پر مهال خپل یونیفورم پر تن ولري ترڅو د اسلام، هیواد او وظیفې احساس وکړي. د یادونې وړ ده چې پولیسو د پوره امنیت رامنځته کولو خدمت ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې د وینې تر وروستي څاڅکي به د خپلو خلکو دفاع او خدمت کوي. په ننګرهار کې 100 تنه د حرفوي زده کړو له مرکز څخه فارغ شول. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د اشیا موسسې په همکارۍ 100 تنو ته حرفوي زده کړې ورکړل شوې. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي فرید الله وایي چې د بهسود ولسوالۍ په 3 کلیو کې 100 تنو ته په خیاطۍ، نجارۍ او خامک برخو کې حرفوي زده کړې ورکړل شوې ترڅو له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه برابره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه کسانو ته د اشیا موسسې له لوري د خپلې برخې اړوند وسایل هم ورکړل شوي دي. په هرات کې د حرفوي غلو 9 کسیزه ډله ونیول شوه. د هرات امنیتي مسؤلین وایي چې دغه ولایت د مرکز په 14 امنیتي حوزو کې د حرفوي غلو 9 کسیزه ډله نیولې ده. د هرات امنیتي مسؤلین وایي چې دغه کسانو په ښار او لویو لارو کې غلاوې کولې او خلک به یې لوټل. د مسؤلینو په وینا له دغه کسانو سره 3 موټر سایکلونه هم نیول شوي دي.